تاسو به کتلی ویورز کله چې تاسو په پلی سټور کې یو نیم اپلیکیشن تاسو سرچ کوئ نو هغه ډاونلوډ کیږي نه، یعنی هغه تاسو چې کله وګورئ هلته تاسو ته لیکي چې this item is not available in your country، یعنی هغه اپلیکیشن کوم ډیولپر چې کوم دی د اپلیکیشن چې کریټ کړی جوړ کړی دا هغوی په دغسې کنټریز لکه مثال افغانستان کې اوس پیپل پلی سټور نه ډاونلوډیږي، پیپل شولو داسې ډېر نور اپلیکیشن هم شته چې پلی سټور نه موږ تاسو نشو ډاونلوډ کولی. مثال مې درته د پیپل اپ درکړو، دلته وګورئ دا ما انسټال کړی ده، ما سره موبایل کې شته، ګورئ اوپن راځي، خو پلی سټور نه تاسو نشئ انسټالوئ، خپل موبایل کې نشئ ډاونلوډولی. په افغانستان او پاکستان د کنټریز کې پلی سټور نه ډاونلوډ کیږي، خو ما ډاونلوډ کړی او ما سره موبایل کې انسټال هم ده څنګه چې تاسو ګورئ. نو د دې طریقه درته ښیم چې تاسو په کومې طریقې سره پیپل او داسې نور هر هغه اپلیکیشن چې پلی سټور نه تاسو ته نه ډاونلوډیږي تاسو ته لیکي چې this item is not available in your country، د هغې د ډاونلوډ کولو یو اسانه طریقه تاسو ته ښیم نن په دغه ویډیو کې. ګورئ دلته ما ته لیکل شوي دي چې this item is not available in your country، دا ته نشئ ډاونلوډولی، خو بیا ما ډاونلوډ کړی ده، ما ته اوپن راځي، دا زه اوپن کوم، ګورئ اوپن مې که نو پیپل اپ ما ته خلاصیږي او زه خپل اکاونټ د پیپل په دې موبایل کې اوپن کولی شم. دغه اپلیکیشن ما سره موبایل کې انسټال ده، څنګه چې تاسو ګورئ دا دی ما نه فنګر پرنټ غواړي، فنګر لاک، او ما ته به خپل پیپل اپ خلاصیږي دلته. نو دا زه ورته لوګین شوم، پیپل اپ ښه صحیح توګه باندې کار کوي په افغانستان او پاکستان کې هم تاسو ګورئ دلته ماته اوپن شولو. نو مکمل پروسس درته ښیم چې کومې طریقې سره تاسو کولی شئ هغه اپلیکیشن چې په پلی سټور کې تاسو ته نشئ کولی چې ډاونلوډ یې کړئ، د هغې مکمل پروسس په نننۍ دغه ویډیو کې ګورو. نو که چېرې تاسو زموږ چینل کې نوي او سبسکرایب کړی مو نه وي نو تاسو څخه دغه یوه هیله کوم حتماً سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیل آیکن او بیا آل باندې کلیک وکړئ. السلام علیکم ویورز، زه یم رحمان الله د ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل څخه. نو زه ورځو تاسو ته طریقه ښیم د دې دپاره ملګرو چې تاسو غواړئ د پلی سټور هغه اپلیکیشن چې کومې نوي اویلیبل ډاونلوډ کول نه شو نو تاسو به لاړ شئ ګوګل سرچ ته، هر یو برسر نه چې وي تاسو به ګوګل سرچ ته لاړ شئ. په ګوګل سرچ کې به تاسو سمپلی دلته ولیکئ AFG میډیا، صحیح ده، لکه څنګه چې تاسو ګورئ AFG میډیا که کیپیټل وي که سمال وي، خو تاسو به په داسې AFG میډیا ویب په ولیکئ. وګورئ ګوګل سرچ کې کله چې AFG میډیا ویب ولیکئ دلته به لاندې وګورئ اول لینک تاسو ته راځي AFG میډیا ویب بلاګینګ آنلاین ارنینګ او فری جنریټر، دغه ویب سایټ به تاسو اوکې کړئ AFGmediaweb.com، دغه ویب سایټ به تاسو اوپن کړئ. صحیح ده، کله چې دا ویب سایټ اوپن کړلو دلته تاسو ته دغه صفحه خلاصیږي، دا ویب سایټ تاسو ته اوپن کیږي په دغه خپل تاسو براوزر کې چې کوم تاسو سرچ کړلو نو تاسو ته طریقه ښیم د پیپل یا د هر یو اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو. نو دا صفحه چې کله تاسو ته خلاص شوه ملګرو دلته په دې ویب سایټ کې بر سر کې تاسو ګورئ یو سرچ راځي، دا سرچ به اوکې کړئ. په دې سرچ کې به تاسو دلته سمپل ولیکئ پیپل، صحیح ده، صرف تاسو ولیکئ پیپال مې چې ولیکلو دا بس سرچ کړئ. چې دا کله تاسو سرچ کړو د ویب سایټ کې به تاسو ته د پیپال ګورئ ورته ډاونلوډ پیپل موبایل اپ فور انډرایډ فری، صحیح شو. نو دې باندې به تاسو اوکې وکړئ. چې کله مو دا تاسو اوکې کړه تاسو ته به دغه یو پوسټ دغه آرټیکل خلاص شي چې په دې کې د ملګرو ته طریقه شته ده چې تاسو څنګه پکې اکاونټ جوړولی شئ، پیپل څه شی ده، په دې اړه باندې یو آرټیکل لیکل شوی ده، صحیح نه، دلته ټول معلومات دي د اکاونټ د جوړولو او دغسې نور چې څنګه اکاونټ پکې جوړیږي، څو قسمه اکاونټ ده، بزنس اکاونټ او پرسنل اکاونټ. نو دا لیکل دي به تاسو لاندې کوشئ ښه، دلته ګورئ دلته لیکلي دي چې how to download پیپل موبایل اپ if it is not available in play store for your country. نو دې لپاره به دا څنګه ډاونلوډ کوئ دلته لاندې وګورئ دلته یو تاسو ته ډاونلوډ لینک ما درکړی ده، دلته ګورئ ډاونلوډ ناو باندې به تاسو اوکې وکړئ. دې ځینې به تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دا د پیپل اپلیکیشن نه د ملګرو دلته ورته کروم براوزر سلیکټ کړم یا ډرایو، نو دلته وګورئ تاسو ته دا اوپن کیږي. دا یو بل اپلیکیشن ده، دا به تاسو اول خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله مو دا اپلیکیشن انسټال کړو لکه تاسو چې یو د پلی سټور یو بل کاپي تاسو موبایل کې واچوئ لکه څنګه چې پلی سټور ده، بس یعنی تاسو یو بل پلی سټور په خپل موبایل کې انسټال کړو چې هغه دغه اپلیکیشن د کوم چې زه تاسو ته ښیم چې دا ډاونلوډ کړئ. صحیح شولو، نو دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ باندې اوکې وکړئ او تاسو ته به دلته ډاونلوډ راشي، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دلته اوس ډاونلوډیږي نو لږ انتظار ورته کوو، ډاونلوډ باندې مې اوکې وکړل. دا وګورئ ملګرو دلته دا صفحه خلاص شوه، دلته ګورئ چې 20 MB سایز لري، ډاونلوډ اینیوی، دا زه اوکې کوم چې زه دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړم. دې اپلیکیشن چې کله تاسو دا ډاونلوډ کړلو مکمل ډاونلوډ کمپلیټ شولو نو دا به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګورئ ډاونلوډ شروع شولو، دلته وګورئ ډاونلوډ شروع شولو، دا به زه اوس کټ کړم ځکه چې دا ما خپل موبایل کې انسټال کړی ده. چې کله مو انسټال کړلو د دې نوم دا وګورئ دلته دغه د APToid، صحیح ده، دا به اوپن کړئ.
دا اپلیکیشن چې کله تاسو اوپن کړلو نو دا تاسو د موبایل یو بل پلی سټور غوندې شولو. په دې کې چې تاسو هر اپلیکیشن سرچ کوئ هغه به تاسو ته ډاونلوډیږي. نو تاسو ته به دا مشکل بیا نه راځي لکه څنګه چې پلی سټور کې تاسو راتلو چې دا تاسو په کنټري کې نه ده اویلیبل. نو دا هم د پلی سټور غوندې ټول اپس دي پکې، ټول اپلیکیشن دي پکې، ګیمونه دي پکې، هر څه پکې شته دي. خو پلی سټور نه هغه زمونږ کنټري کې ناټ اویلیبل دي، خو دلته به اویلیبل وي، دلته ډاونلوډ کولی شئ. پیپل هلته ناټ اویلیبل و. زه دلته سرچ ګورئ سرچ به مې اوکې کوم او زه دلته پیپل سرچ کوم. ګورئ پیپل مې ولیکل او دا زه سرچ کوم. کله چې دا تاسو دلته سرچ کړئ لکه څنګه چې یو ملګري مانه پوښتنه هم کړې وه چې پیپل اپلیکیشن موږ څنګه ډاونلوډ کړو، نو دغسې یو پیپل نه دا ډېر اپلیکیشن دي چې هغه موږ نشو ډاونلوډ کولی. نو دلته وګورئ پیپل اپلیکیشن، دا وګورئ اوپن. نو دا اوس ما همدې ځینه ډاونلوډ کړی، ما سره موبایل کې انسټال ده ځکه اوپن راځي. نو تاسو سره به دلته انسټال راځي، چې کله انسټال کوئ هغې نه بعد تاسو داسې اوپن راځي، دا به تاسو اوپن کوئ نو تاسو ته به پیپل اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې انسټال وي او تاسو ته ګورئ تاسو یې کارولی شئ، دلته ترېنه استفاده کولی شئ، پیپل هم استعمالولی شئ، هر یو اپلیکیشن چې وي. نو دغه مکمل پروسس او طریقه وه تاسو ته مې وښودل چې په کومې طریقې سره تاسو هغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټالولی شئ چې کوم په پلی سټور کې بلاک دي او هغه کنټریز کې چې ناټ اویلیبل وي. نو مننه کوم ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي حتما ویډیو د سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن آن کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای پامان.